د دهدادي ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ مسؤلان وایي چې په وروستیو میاشتو کې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ د کرنیزو خدمتونو امیر قاري اسیب الله عبیده د خپل د وروستیو کارکړنو او فعالیتونو د یادولو ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د کروندګرو لپاره د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه اغیزمن ګامونه پورته کړي او په پام کې ده چې تر 15,000 زیاتو کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه وویشي. بیش از 5000 دهقان ما سروی کردیم. انشالله به زودی هفته آینده بخیر تخم بذری کوتاه کیمیاوی توزیع میشه. دیگه در بخش سبزیجات هم بیش از 1000 دهقان ما تخم سبزیجات و وسایل باغچه خانگی توزیع کردیم. هغه همدارنګه زیاته کړه چې دوی زر جریبه ځمکه تثبیته کړې او ډیر ژر به د زورواکو له منګلو به خلاصه کړي. ما تقریبا 1 ماه میشه کارهای تصفیه غصب زمین شروع کردیم. بیش از 1000 جریب زمین تثبیت کردیم. با زود انشالله طرف محکمه فیصله میشه که چقدرش اماراتی میشه، چقدرش پس شخصی میشه. اسناد اگر داشته باشه انشالله پس اسناد داشته، کسی که اسناد داشته باشن و شخصی میشه، اسناد داشته باشن دولتی میشه. د دهدادي ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې د 33 کروندګرو لپاره یې یوه حلقه سولري څاه کیندلې او هڅه کوي چې د کروندګرو اساسي اړتیاوې پوره کړي.